چې مونږ پښتانه من پرست خلک مونږ پښتانه من پرست خلک زمونږ شر اکثر د شر سره وي زه او جانان لکه ازغی او ګلاب لکه چې سړي که د پرهر سره وي دی وکې ته چې د قوم د خیر او د وطن فکر چا نه دی کړی هر یو سړی د ځان دپاره د بل مرسته کوي د خدای دپاره به د چا سره چا نه وي کړي دلته چې خم څوک کوي د بل له قصده کوي ډېر زیاته مننه باچا لاله نور یو څو شعرونه چې یقین دې وشه په ایمان شوی دی یقین دې وشه په ایمان شوی دی ستا محبت کې مې ډېر زیان شوی دی دا د نړۍ په کوم انسان شوی دی چې څومره ظلم په افغان شوی دی دا د نړۍ په کوم انسان شوی دی چې څومره ظلم په افغان شوی دی مشر صاحب مو جنگ ته ځي روان دی د جنت زیری په دې ځوان شوی دی مشر صاحب مو جنگ ته ځي روان دی د جنت زیری په دې ځوان شوی دی تاسو په هر جنگ کې ډالر ګټلی زمونږ په هر جنگ کې تاوان شوی دی تاسو په هر جنگ کې ډالر ګټلی زمونږ په هر جنگ کې تاوان شوی دی زما لهجه به سخته ولې نه وي زما لهجه به سخته ولې نه وي په ما د وسپنو باران شوی دی مننه جي زما لهجه به سخته ولې نه وي په ما د وسپنو باران شوی دی بیا د پښتون ناری دی هر خوا شاهد بیا د جنگ اعلان شوی دی اجازه یو غزل به باچا لاله ټپې د بغاوت او یا قربان د بغاوت ټپې د بغاوت او یا قربان د بغاوت په سر د ملکڼ کوم اعلان د بغاوت د فکر نظریې یو څو ملګري را سره دي جوړیږي به رو رو ترېنه کاروان د بغاوت د حق دپاره غږ کول فتوه د ملا نه ده د حق دپاره غږ کول فتوه د ملا نه ده راکړی راته حکم دی قرآن د بغاوت خانانو نوابانو معتبرو راپاسېږئ ملا صاحب زر کوه اذان د بغاوت خانانو نوابانو معتبرو راپاسېږئ ملا صاحب زر کوه اذان د بغاوت او سپوږمۍ ستوري مو واړه تماشه کوي شاهده ولاړ مو تماشې ته د اسمان د بغاوت مننه جي سپوږمۍ ستوري مو واړه تماشه کوي شاهده ولاړ مو تماشې ته د اسمان د بغاوت نور شعرونه چې باچا لاله وړو کې غوندې نظم به ووایم درته چې بس یو څو سړي پکار دي په روپو سړي پکار دي د پښتون د سر سودا له بې پښتو سړي پکار دي بس یو څو سړي پکار دي په روپو سړي پکار دي د پښتون د سر سودا له بې پښتو سړي پکار دي مشران اخلم ګڼکپان مشران اخلم قاتلان مشران اخلم حاسدان مشران اخلم ظالمان مشران اخلم دا به چرته کې پیدا شي او دا څنګه پیدا کیږي دا به چرته کې پیدا شي او دا څنګه پیدا کیږي راشه حالې درته خایم مکملې درته خایم په یو ځلې درته خایم چلې درته خایم خو سم چلې درته خایم سو سیاسي مشران واخله مذهبي مشران واخله سو قومي مشران واخله سماجي مشران واخله بیخي مشران واخله سمدستي مشران واخله بیخي مشران واخله سمدستي مشران واخله د خبرو خلک واخله د اترو خلک واخله علیمان ورله پانسي که د سندرو خلک واخله د شعور خاون پرې نه دی د هنرو خلک واخله په ملګرو یې دوکه که په ملګرو خلک واخله په ملګرو یې دوکه که په ملګرو خلک واخله د پښتون د سر سودا له خپل مقصد خپلې رضا له دغه جنګ دغه غزاله خان دغه جنګ دغه غزاله د ملک سره ځان جوړ کوي نه باسي د خیاله څه کارونه به پتاوي څه کارونه به کړي تاله خان مین دی په ډالرو اشرفۍ ورکه مولاله خان مین دی په ډالرو اشرفۍ ورکه مولاله د مرګونو ټیکه ورکه د تور مخ دغه بلاله بیا ته ګوره چې مولی دی د بادرنګه پیدا کیږي نو دا داسې پیدا کیږي دا نور څنګه پیدا کیږي ډېره زیاته مننه جي